بس جان د کډملو تاسو هغه هاس که وچت غرونه تر اسمانه یې سرونه له دا څپان څپان سیندونه دا سپېره سپېره ږغونه د افسوس چغې وهمه که دا شاړې ګلستان او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان د افسوس چغې وهمه که دا شاړې ګلستان او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي ملک چای خرابه خورده وطن کی زارات وے صنعت وے او کارونا ودی تن کی ځوانان ستا وی کدی منکو وطن کی زارات وے صنعت وے او کارونا یدی تن کی ځوانان ستا وی کدی منکونا زمینا د پار پیدا کړي چې دا ملک زموږ ودان شي او چې د سیالو سره سیال زموږه ګران افغانستان شي زمینا د چا پیدا کړي چې دا ملک زموږ ودان شي او چې د سیالو سره سیال زموږه ګران افغانستان شي قدیرا وطن والا دغه سوال کوه الله چې قومونه سره یو شي او یو نو دې شي سفاله قدیرا وطن والا دغه سوال کوه الله او چې قومونه سره یو شي او یو نو دې شي سفاله یو خوله او یو اواز شي چې پوره مو دا ارمان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي د وحدت لاسونه ورکړي چې دا ملک زموږ ودان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي آمین ډېر ښه ډېره زیاته مننه وایي چې یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملک جانه چې تا نه و پېژندلی یار ګرم نه دی نو ډېره ښه او بیا یوه لنډه شاندامه راوړئ خنجري کاکا لرونکی دی ګل کاکا لنډې دمې له ورځو ګل کاکا بیا هم راځو لیدونکی یو لنډه دمه لرو ښه تا خبره وکړه که یا
د پاکستان مشهور ډاکټر جاوید اقبال د پخاوت دمګرۍ څخه نارتویس حیات آباد او شفا انټرنیشنل اسلام آباد څخه اوس ستاسو په خدمت کې د کابل ښار کې پاکستان نړیوال متخصص عقلي عصبي سردرد مرګي خپله او لاسونو دردونه ګوزن یا فلج خاري او ملا دوامداره دردونه سنګونو دردونه د رګونو بندش درد او پړسوب پته د کارتي پروان عمومي سړک د بهارستان د ویلم سړک د مایوند بانک شاته د ناصر صافي میډیکال پلازا دریم منزل کمان نمبر 410. هوای سرد را تجربه کنید که با 10 متر وزش باد به دورها سفر می کند. با سرد کننده سره در 3 دقیقه سرد می کند و با جریان هوای مطلوب به هر نقطه می رسد. LG تایتان هوای سرد و تازه را به تمام گوش های خانه شما می رساند. با LG تایتان قدرت سرد کننده را به خانه خود می آورید. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي. په تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي. د نوملیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ. د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه، د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه. پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون. Everybody put the hits on. Click on, make it yours. Click on, let the big bang on. Boom, boom, and we're gonna say click on. Click on multimedia boom speakers. Now comes with HD Matrix technology. And we're gonna say click on. Click on multimedia speakers. Make it yours. بیا هم خراغ لاس درنو لیدونکو وی پښتونخوا د تل ودانه وسایله پښتونخوا د تل ودانه وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګلونه پکې را لګورا ګلونه خو ستا نوم ګل دی کنه او جو ودانه ما سترګې پرېښانې مړې وې کنه. خبره دا ده چې همایون د یو ښه غږ نه برخمن دی ډېر ښکلی غږ لري او واقعا چې یو یعنی یو ښه شوقي سندرغاړی دی او په شوق کې وایي د زړه د درد دی وایي ځکه چې تاسو لیدونکو ولیده چې د هر سیمې د سندرې فرمایش والا کوم لیدونکي کړی دی نو هغه یې په ځای کړی دی کورې ودان زنده باد دی او بل داسې د کمپوزیتور هم خپله دی ځکه دغه ډېر شعرونه چې دي دا مخکې د دې نه نه دي ویل شوي دا یې راواخلي ګل کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام نو خو ته بشي په خیر علي وروره شکر د ژوندی اوسې خدای دې خوشحال لره. مننه وروره له کومه ځای اړیکه نیولې ده؟ د کارتونه څخه مې اړیکې نیولې سرور خبرې کوم. زمان دیوالان دي د خان محمد پاکستان کې د محمد اسلام د شنو ملګري دا خو ټول کې د یوې حجرې نه رامیلاوېږي زړګي هم دا نومونه واخیسته خیرت د ګل کاکا ښه ده چې ګل کاکا جي ویل ملک نوم بنالې کنه ګوره د ملک نه مړه چاودلی ګل کاکا مې نوم دی او ګل کاکا به راچوې وی کنه خدایه تفغه دې داسې خو نه ده که نه ور نظر دې کار کوي ښایستهګانو مونږ ته ووایي مهرباني ژوندی ژوندی اوس د کور ودان خرابه ده. وعلیکم سلام کور ودان وګوره ګل کاکا یې ویلي ټول خلک ستاسو نوم برکتي دی که خدای پاک دغه نوم راپورېږي که نه او چې ته بله ښځه وایي ګوره دا خبره مه کوه که نه ګوره ماله خو معلومي که نه پخوا هم ګودر لتلې راتلې په هغه وخت کې هلک توب که نه ګل کاکا بس څه کوي چینې له به تله هره ورځ به د چینې خوا کې اوښته را اوښته دی کې
چا وایي مینه ول کنه یاره نه چینه کې میان چرته مړه خو اوس ګوره خو دا مسلمان او بنګ سیوالان د کنده کې دا لان جوړه کې دغه نه وکړه نه د هغې ځینې کې مې چا منډه نه و درکړې ډنډو کې نه یاره یاره هغه وخت کې زه ماشوم وم ډېر که نه چې ما ګل کاکا لیده چې دا یې میین وکړه نه ګودر غاړې له به ته او اواز به یې ورسره ویلې دا د راس خبرې چې تاسو کوئ که نه زه نه لاړم نه نه ته کښېنه مه کښېنه چې دا مۍ خو نه میان دې نیول میان دې نیول نو خبره دا ده وایي خبرې لنډې لنډې وایه او د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه خبره کوله که نه خبره دا ده چې میانو پورې خبره را یاده شوه نن دغه ننني میچونه چې وو دلته چې دا کومې د کرکټ سیالۍ وي دا پکې پړانګان او نانګان او دغه نومونه باندې زه هېڅ پوه نه شوم چې دا څنګه نومونه وو یاره په دې پړانګانو او په دې پیلانو والا که زه هم نه پوهېږم خو دا یو نومونه ډېر ښایسته نومونه وو که نه هغه دا سپین غړي خو دا بله څه شی که نه د بوس ساتونکی دا بلکل ښه نوم دا ښه نوم دي زمونږ دا یو تاریخي ځای دی د بوس کلا چې دا یعنې په دغه د افغانیو په سلګون باندې تصویر هم دی او د بوس د کلا باندې به دا د اسیا د یوه لنډه منډه لنډې د میله ورځو خو خیر د اسیا مالونه به ټول د مخې د په دې لاره راته ریخمو لار دا نو لیدونکی یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ بلې خوا د سر د پوستکي د وچوالي د ویښتانو د غورځېدو او د ویښتانو د ماتېدو یوازینی حل هیډ کیار شامپو ستاسو د ویښتانو یوازینی درمل هیډ کیار شامپو هیډ کیار شامپو هیډ کیار شامپو ظاهر گروپ آف کمپنیز دبئی بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد ټلویزیون لقمانی هومیو هربس فارما لقمانی هومیو هربس فارما کې د شوګر مکمل علاج کیږي د شوګر مریض د شوګر کنټرولولو په ځای د خپل لبلبي علاج وکړي د انسولین او د انجکشن نه مکمل خلاصې لقمانی هومیو هربس فارما نه د لکونو شوګر مریضان صحت شوي دي هر هغه شی خوړلی شي کوم چې د شوګر مریض نشي خوړلی لقمانی هومیو هربس فارما د علاج کولو نه وروسته د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړئ انشاءالله ریپورټ به مکمل صاف وي لقمانی هومیو هربس فارما کې د مردانه کمزورۍ مکمل علاج کیږي په جراثیم کې بے فنا اضافه او د یو ښایسته خوشحاله کورنۍ خوشحالي ممکنه ده او د دین علاوه د بواسیر علاج په مکمله توګه کیدی شي د غریب مریضانو لپاره یو مناسب پیکیج موجود دی هم اوس کال وکړئ او د دې خطرناک مرض نه خلاصې ترلاسه کړئ یو ځل بیا ښه راغلاست د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده شین تور چای ځان ته کېوي تکیه وکړو یا د ملک کاکا نوم هم دغه ده په ګل خیر الله خیر الله د ملک کاکا نوم هغه د لاړه بدل شو ګل کاکا شي ګل کاکا ډېر غلط شوی نه کنه خبره جاده ګل کاکا ډېر وګرځېدل په دې ډاکټرانو دواګانو باندې کنه زما شنه کو خدای چې زمونږ دې ملک نه ورکې دا کوکنار کنه دغه کوکنارو زما شنه خرابه کړه
کوکنارو خراب او کنه دا کوکنار او ما خو دا دي کلو باندو کې خو خلک هغه کوکنارو غوزي نه دي هغه جوشکي دي ورکې وي سینه خکېږي تا ما هغه خوړلې نه کنه زه خو هلکتوب نه مې پوهېدم کله ته خیر ور به شو که نه په دې بیا د ګل کاکا په نوم باندې بیا جشن او خوشحالي جوړه کړو کیا لکه بنډار قسمه پرې تنګي مستې زدرونه جنا کی جوړي چې ورکې بیا کابل ته جنا زما شیرین تنگی مستی زدرونے جنا کی جوڑی سیوڑ کی بیا کابل تجنا شیرین یارا غرو میں وہ سڑی چلوٹ سب دمالنگانو او سرخا کی مامینا زما شیرین موری وجد کالی ور جوڑتی یارنی مدانگوی او پو مزلور سرزما شیرین تنگی مستی زدرانی جنو کی جوڑی ان کی پہ کابل تزنا شیرین یارا مین دخدائی گناہگار ندی زڑستی میانسی او سترگی سے گناہ لرنا زما شیرین او کنا او تو تنگی مستی زدرانی جنو کی جانی ای ورکی دکا دا ملک کاکا دي تا خو لیلا زړه شو واري تیر شو لیلا زړه شو واري تیر شو د منګو ولوي د کوزي را ډکوینه نو لیدونکو دلته ماینم ناست یا ماینم ډیر ښکلی غږ لري او د دې نه د سیدنن نه اتیا کاله پخوا به چې کومه سندره ویل کېده د دغه غوښتنه لرو او شخصا د دغه سندرې زه مینهوال یم او ملک کاکا ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره که نه ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره وه که نه چې زه سودا پکې کوم ګاونډی لنډی دی زه لنډی بازار دی اماینې وی یو شی به راته د ساندل بڼوال صاحب که نه د هغه یو شی به م راته وګوره که نه په خدای به وایي راته خاجه او ځه یل زه سودا پکې کوم ګاونډی لنډی د زنا لنډی بازار دی ایا زه سودا پکې کوم ګاونډی لنډی د زنا لنډی بازار دی راشه یاري را سره وکړه ګاونډي لنډۍ د زنا لنډۍ بازار دی راشه یاري را سره وکړه ګاونډي لنډۍ د زنا هسې د سترګو او لیدل سم بازار کړي ګاونډي لنډۍ د زنا لنډۍ بازار دی الله د سودا پکې کوم ګاونډي لنډۍ د زنا لنډۍ بازار دی ګلان د یار د مخه ټول کې ګاونډي لنډۍ د زنا لنډۍ بازار دی ګلان د یار د مخه ټول کې ګاونډي لنډۍ د زنا
گل قطر جوړ کړي الله د زړه برقرار وینا ګوندې لنډۍ د زنا لنډې بازار دی الله د سودا مخې کومه ګوندې لنډۍ د زنا لنډې بازار دی راشه پزړه مې ګوتې کې د ګوندې لنډۍ د زنا لنډې بازار دی راشه پزړه مې ګوتې کې د ګوندې لنډۍ د زنا چې عاشقي مې الله در معلومه شي وینا ګوندې لنډۍ د زنا لنډې بازار دی الله زه سودا پکې کومه ګوندې لنډۍ د زنا لنډې بازار دی او زه سودا پکې کومه ګوندې لنډۍ د زنا لنډې بازار دی لنډۍ د زنا لنډې بازار دی لنډۍ د زنا لنډې بازار ډېر ښه د همایون نه ډېره زیاته مننه د ټولو غوښتنه به دا ملک کاکا د همایون نه به دا غوښتنه وي چې د دې نه وروسته لکه د نن 90 کاله 80 کاله مخکې چې کومې سندرې تېرې شوي هغه نه به یوه محلي سندرې کلیوالې سندرې ګل کاکا دغه هسکه اوچت غرونه تر اسمانه یې سرونه یدا څپان څپان سیندونه دا سپېره سپېره ږغونه بس د کډملو تاسو دغه هسکه اوچت غرونه تر اسمانه یې سرونه یدا څپان څپان سیندونه دا سپېره سپېره ږغونه افسوس چې دی وهمه که دا شاړې ګلستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي دا افسوس چې دی وهمه که دا شاړې ګلستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان
یوه لنډه منډه لنډې د میله ورځو خو خیر دا اسیا مولونه به ټول د مخې د په دې لار ریخمو لار دا نو لیدونکي یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ بلې خوا د سر د پوستکي د وچوالي د ویښتانو د غورځېدو او د ویښتانو د ماتېدو یوازینی حل هیډ کیر شامپو ستاسو د ویښتانو یوازینی درمل هیډ کیر شامپو Head Care Shampoo. Head Care Shampoo. Zahir Group of Companies, Dubai. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تدبیر پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ نوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ نوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زون قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زون قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد ټلویزیون لقمانی هومیو هربس فارما لقمانی هومیو هربس فارما کې د شوګر مکمل علاج کیږي د شوګر مریض د شوګر کنټرولولو په ځای د خپل لبلبي علاج وکړي د انسولین او د انجکشن نه مکمل خلاصې لقمانی هومیو هربس فارما نه د لکونو شوګر مریضان صحت شوي دي هر هغه شی خوړلی شي کوم چې د شوګر مریض نشي خوړلی لقمانی هومیو هربس فارما د علاج کولو نه وروسته د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړئ انشاءالله ریپورټ به مکمل صاف وي لقمانی هومیو هربس فارما کې د مردانه کمزورۍ مکمل علاج کیږي په جراثیم کې بے فنا اضافه او د یو ښایسته خوشحاله کورنۍ خوشحالي ممکنه ده او د دین علاوه د بواسیر علاج په مکمله توګه کیدی شي د غریب مریضانو لپاره یو مناسب پیکیج موجود دی هم اوس کال وکړئ او د دې خطرناک مرض نه خلاصې ترلاسه کړئ یو ځل بیا ښه راغلاست د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده شین تور چای ځان ته کېوي تکیه وکړو یا د ملک کاکا نوم هم دا ده په ګل خیر الله خیر الله د ملک کاکا نوم هغه د لاله بدل په ګل کاکا دوی شي ګل کاکا بیا رانه غلط شوی نه کنه خبره جاجه ګل کاکا ډېره وګرځېدله په دې ډاکټرانو دواګانو باندې کنه زما شینه کو خدای چې زموږ دې ملک نه ورکې دا کوکنار کنه دغه کوکنارو زما شینه خرابه کړه کوکنارو خراب او کنه دا کوکنار او ما خدا دې کلو باندو کې خو خلک هغه کوکنارو غوزي نه دي هغه جوش کوي د ورکې وي سینه خکې تا ما خوړلې نه کنه هغه نه کنه جو والک توب نه مې پوهېدم کله ته خیر وربه شو کنه په دې بیا د ګل کاکا په نوم باندې بیا جشن او خوشحالي جوړه کړو بیا هم خراغلاس درنو لیدونکو وی پښتونخوا د تل ودانه وسایله پښتونخوا د تل ودانه وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګلونه پکې راله ګوره ګلونه خو ستا نوم هم ګل دی که خبره دا ده چې همایون د یو ښه غږ نه برخمن دی ډېر ښکلی غږ لري او واقعا چې یو یعنی یو ښه شوقي سندرغاړی دی او په شوق کې وایي د زړه د درد دی وایي ځکه چې تاسو لیدونکو ولیده چې د هر سیمې د سندرې فرمایش وله کوم لیدونکي کړی دی نو هغه یې په ځای کړی دی کورې ودان زنده باد دی وي او بل داسې د کمپوزیتور هم خپله دی ځکه دغه ډېر شعرونه چې دي دا مخکې د دې نه دي ویل شوي دا یې راواخلي ګل کاکا والیکم السلام علیکم نو خو ته بشي په خیر علي وروره
اړیکه نشته ښه ده ښه جوړې شکر د ژوندی اوسې خدای دې خوشحال لره مننه وروره له کومه ځای دې اړیکه نیولې ده د کاتونه څخه مې اړیکې نیولې سرور خبرې کوم زمان دیوالان دي د خان محمد پاکستان کې د محمد اسلام د شنو ملګري دا خو ټوله کې د یوې حجرې نه را مېلاوېږي زړګي عوام هم دا نومونه واخیسته نور خیالت د ګل کاکا ښه ده راکه چې ګل کاکا جي ویل ملک نوم بنالې کنه ګوره د ملک نه مړه چاودلی ګل کاکا مې نوم دی او ګل کاکا به راچوي وایي کنه خدایه تبغه دې داسې خو نه ده که نه ور نظر دې کار ښایستهګانو مونږ ته ووایي چانه مهرباني ژوندی ژوندی اوس د کور ودان وعلیکم سلام کور ودان وګوره ګل کاکا یې ویلي ټول خلک ستاسو نوم برکتي دی که خدای پاک دغه نوم راپورې خېږي که نه او چې چپله ښځه وایي ګوره دا خبره مه کوه که نه ګوره ماله خو معلومي که نه پخوا هم ګودر له تلې راتلې په هغه وخت کې هلک توب که نه ګل کاکا بس څه کوي چینې له به تله هره ورځ به د چینې خوا کې اوښته را اوښته دی کې چا میان مې نیول که نه یاره نو چینې کې میان چېرته یې مړه خو اوس ګوره خو دا مسلمان او برنګ شوه لاندې کنده کې دا لاندې جووره کې دغه نه وه نه د هغې ځینې کې مې چا منډه نه وه در کړې ډنډو کې نه یاره هغه وخت کې زه ماشوم وم ډېر که نه چې ما ګل کاکا لیده چې دا یې میان وکړه نه ګودر غاړې له به ته او اواز به یې ورسره ویلې دا د راز خبرې چې تاسو کوئ که نه زه نه لاړم نه نه ته کښېنه مه کښېنه چې دا مۍ خو نه میان دې نیول میان دې نیول نو خبره دا ده خبرې لنډې لنډې وایه او د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه خبره دا ده چې میانو پورې خبره را یاده شوه نن دغه ننني میچونه چې دلته چې دا کومې د کرکټ سیالۍ وي دا پکې پړانګان او نانګان او دغه نومونه باندې زه هېڅ پوه نه شوم چې دا څنګه نومونه وو یاره په دې پړانګانو په دې پیلانو والا که زه هم نه پوهېږم خو دا یو نومونه ډېر ښایسته نومونه وو که نه هغه دا سپین غریخ او دا بله څه شی که نه د بوس ساتونکي دا بلکل ښه نوم وو دا یو تاریخي ځای دی د بوس کلا چې دا یعنې په دغه د افغانیو په سلګون باندې تصویر هم دی او د بوس په کلا باندې به دا د اسیا تنگی مستی زدرونے جنا کی جوڑی سیوڑ کی بیا کابل تجنا زما شیرین تنگی مستی زدرونے جنا کی جوڑی سیوڑ کی بیا کابل تجنا شیرین یارا پغرو میں وہ سڑی چلو سب دمالنگانو او سرخا کی مامینا زما شیرین موری وجد کالی و جوڑ کئی یارنی مدانوی او پو مزلور سرزما شیرین تنگی مستی زدرانی جنوں کی جوڑی اڑ کی پہ کابل تزنا شیرین یارا مین دخدائی گناہگار میں دی زڑسی میان
دا د ملک کاکا دي تا خو لیلا زړه شو واري تیر شو لیلا زړه شو واري تیر شو د منګو ولوي د کوزي را ډکوینه نو لیدونکو دلته ماینم ناست دی ماینم ډیر ښکلی غږ لري او د دینه د سیدنن نه اتیا کاله پخوا به چې کومه سندره ویل کېده د دغه غوښتنه لرو او شخصا د دغه سندرې زه مینه وال یم او ملک کاکا ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره که نه ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره وه که نه چې زه سودا پکې کومه ګاونډۍ لنډۍ د زه نه لنډۍ بازار دی ماینې وایي د ساندل بڼوال صاحب که نه د هغه یو شی به م راته وګوره که نه په خدای به ووایه چې ښه ځه ده یل زه سودا پکې کومه ګاونډۍ لنډۍ د زه نه لنډۍ بازار دی زه سودا پکې کومه ګاونډۍ لنډۍ د زه نه لنډۍ بازار دی شي سهاله یوه خوله او یو روان شي د پوره موده ارمان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي د وحدت لاسونه ورکړي چې دا ملک زمونږ بدل شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان شي امین ډېر ښه ډېره زیاته مننه وایي چې یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملک جانه چې تا نه و پېژندلی یار ګرم نه دی نو ډېره ښه او بیا یوه لنډه شاندمه راوړئ خنجري کاکا لرونکی دی ګل کاکا لنډې دمې له ورځو ګل کاکا بیا هم راځو لیدونکی یو لنډه دمه لرو ښه تا خبره وکړه که نه د پاکستان مشهور ډاکټر جاوید اقبال د پخاوت دمګري څخه نارتویس حیات آباد او شفا انټرنشنل اسلام آباد څخه اوس ستاسو په خدمت کې د کابل ښار کې پاکستان نړیوال متخصص عقلي عصبي سردرد مرګي خپل او لاسونو دردونه ګوزن یا فلج خاري او ملا دوامداره دردونه سنګونه دردونه د رګونو بندش درد او فرسوب پته د کارتي پروان عمومي سړک د بهارستان د ویلم سړک د مایوان بانک شاته د ناصر صافي میډیکال پلازا دریم منزل کمان نمبر 410 هوای سرد را تجربه کنید که با 10 متر وزش باد به دورها سفر می کند. با سرد کننده سره در 3 دقیقه سرد می کند و با جریان هوای مطلوب به هر نقطه می رسد. LG تایتن هوای سرد و تازه را به تمام گوش های خانه شما می رساند. با LG تایتن قدرت سرد کننده را به خانه خود می آورید. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټیډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون Get your hands up. Click on, everybody put the hits on. Click on, make it yours. Click on, let the big time on. Boom, boom, I'm gonna say click on. Click on Multimedia Boom Speakers. Now comes with HD Matrix technology. Click on Multimedia Speakers. Make it yours.